د خدایانه که یا جوړه کړې مړه طوطي ګله بار روزه کنې قسم په خدای چې کور ته درنه نوځم و یو ځل دې تا الله را دننه کي داسې میک اپ به درله وکړم چې خپله ښځه به دې م نه پېژني غوسه کېږه مه خورې اصل کې په ما د طوطي ګل 50,000 روپۍ دي دا ته څه وې ستا پې 50,000 روپۍ دي اورشه زه غلط شوم زما پې 50,000 روپۍ دي او زما نامه شین دی ته لږ راشه زه به دې سور کم زه ورک شه ځوانې مرګه هر ټایم راختئ زه چې ځو ښځه خدای داسې ورکړې ده چې مړه د میلمانو له قدر نشته موږ وایي د چا صد به وکړي الټی بې عزته کړو راځه ګیر به شي څوک اوس دغه وګوره ځان پټ ما بورکه راغشته شاباش زر کومه سړیه هو په سک کم د مړه سړیه شاباش السلام علیکم وعلیکم دا پکې لا بله اوس یې خوند وکړ پخوا به چې کوم دی که نه پخوا به میړه موټر سایکل چلول ښځه به ورپسې رستو ناسته وه توبه قیامت نه دی اوس د خیره سره چې کوم دی نو ښځه یې مخکې موټر سایکل چلوي او میړه ورپسې رستو ناست دی او ښځه پکې سلامونه هم اچوي هلې راځه دا بل خلک خدای بیخ بنیاد وباسه طوطي ګله طوطي ګله ما روزه په والله ښه نن دې پرېږدم دا خو مړه ده ګیانا یا جوړه کړې وی سړي بچې ته د طوطي ګل څه یې ماما نیکه یم چې نیکه یې که نه نو په ما د طوطي ګل 50,000 روپۍ دي او هغه غواړم هله شه به راکړه 50,000 زما پې دي څنګه جیبه سړی داسې چلېږو کله وې زما جیپې کله وې زما جیپې د هیلو بچو له غوپې ورکې دا پیسې مې دې ونه وخې که نو زما نن به شین نه وي ښه هغه دا سرې ټوپۍ والا بوتل دلته دی او چې چېرته دی که نه هلته هغه مي همدا ځای دی بس راځه ما پسې راځه شاپه طوطي ګله هلکه ښځه خورې ته تخته نیکه دې راغی کوم نیکه راغلو هغه قرضداره چانه چې دې پیسې اخېستې نو بیا په دې څه کې پرېږده سړي پټې داسې کار ته راځه ما سره طریقه ته کم خوا دې سړي شابه سمنه نه دې راغلی خوب نه دې راغلی څنګه سمنه خوب نه درځي ځان مړ که سړي پلار دې راغی شابه سمنه دې پټې که که نه یا الله خیر ورخوشه وی خدایانو وړوکی یار مې مړ شو وی مونږ دې چا ته پرېښوده طوطي ګله وروره او ته چا ته لاړې زه په دې نه ژاړم چې ته پسې خفه یم تا خدای تباه که دا دې ولې مړ کړو زما پیسې پړه ژاړو دا په څه شي مړ شو دا غوی واله اوس دا وګوره دې غټ څومره غوی واله او که د ټیک د غویي نه هم پیسې خوړلې دی مولا ته نه مړ دی اوس خو مړ دی که نه اوس یې خو مه څه کار دی خبره واوره ته چا وې چې ته مړ کېږه زما 50,000 روپۍ د ورور هغه ته ماله راوباسه
یا ته دا ګردې تازه راوباسه دا خو به اوس مړي که نه اوس خو بس دی ما پرېږه که نه اوس خو مړ شو نه ما پیسه کم دی د په ځای راکړه نو بس دی الله وبخي او که بخي ودې بخي کینې نه دی بخي نو دې درکمه درکمه ته ورسه ملګری وې ته ورسه ملګری وې بانې مه کوه دی به زما نه نه ستا څه خیال دی چې ته مړ شوې نو دا پیسې به زه ستا د خاندان نه وانخلم بس ماما ما پرېږه اوس دې خوا راشه چې په هره طریقه یې که نه دته نه به دا پیسې وباسو پیسې به ته نه خامخا وړو ځان سره مړی دی نو مړي نه یې څنګه لئ یاره داسې کار دی که نه چې مړی دی ته ورکېږه ته څه کوې ورېږه زه رنګ کومه چې خلک راشي چې جنازه ویسو څه شي خلک هلو هغه کشران مشران ورېږئ چې قبر وکني توتکل په حق باندې دغه شو که دې خوا کشران رانه شیه دی به هلک ګور ته کوجېږي چې بار د ګور نه ما ته پیسې پرېږدي وایي نه دی مړ دروغ وایي بند کړئ مه راځئ کشران مشران بند کېده خدای دې ته ورکېږه دلته نه ته ورکېږه بس بیا یې خپله خښ که نو زه پوه شو زما کار چې زه څنګه خښوم بس الله دې من شلو په ولاړه دې خښوم په خدای که دې پرېږدم شین ماما اوس خو څه کوو اوس به داسې کوو که نه ته صبر وکړه که نه زه داسې کار کوم چې د ده دا چهره واو داسې پروت دی ته به وایې د خیره څه چې کوم دی نو ډېر پاک دی څومره سور سپین وګوره مړ شو خو یخ نه شو تازه به مړ وي که نه ځکه خو ګرم دی که نه شین ماما تازه مړ دی او که زوړ مړ دی په توپ یې وله زما 50,000 روپۍ چې خوړلي دي په خدای که پرېږدم اوس ما سزا نه خوښېږي که نه وایم ما داسې کار کوم که نه په خدای مې د قسم مړه چېچه شین ماما دا څه کوې مړی دی پرېږده دا مړی مړ کوم دا مړی پرېږده شین ماما په ژوندونو دې ورته څه ویل نه شو چې اوس مړ شو نو اوس ورته تکړه شوې پرېږده زه مړي ته څه نه شم ویلی ژوندي ته خو یې ویلی شم په ژوندي خو مې وس بر دی که نه مه کوه شین ماما دا څه کوې مه کوه په مړي وروستم په مړي شین ماما ځان مې بچ کولو که نه ځکه اوس داسې کار کوو خبره وه دې خوا راشه دې خوا راشه که نه تا خدای بې خو نه باسه ملا دې راته ماته کړه او دا مړی څومره کلک یې ګورې ملا یې راته خو کړه داسې کار وکړه لاړ به شي او ښه ډېر خشاک راغونډ کړه د خیره سره څه خشاک به تې لاندې کېدو څه به په د باندې کېدو ماچس به راوړې پټرول او به تیلی به ورته کویستی سوځو شین ماما یو کار نه کوو کم کار زه خو وایم چې راځه چې دا مړی خرڅ کړو نو که ستا د پلار دوکاني اول ته کې مړي اخلي نو زه چې پې ورتېنې کړو خدای دې پېښ بنیاد وباسه څوک ژوندي نه علي او ته چې کوم دی په خلکو باندې مړي خرڅه وګوره دې خواږه وایم د کار خبره دې وکړه کار وشو که نه کار وشو اوس به دې مونږ خوښ شو چې تا مونږ څنګه خرڅوو ته خو ته وې غله خو زمونږ کوپړی کې هم دماغ شته یا الله اوس ګاک راوړه